یو جنایي وکیل د خپل 9 کلن زوی د لیوالتیا له امله هغه د کرکټ اکیډمي ته داخل کړ. په لومړي سر کې کوچ فکر کاوه چې هغه یو ماشوم دی، مګر 2 اونۍ وروسته د هغه ذهن بدل شو. دې ماشوم ډېر استعداد درلود. د هغه د ملګرو په مشوره د هغه پلار پریکړه وکړه چې په رسمي توګه هغه د کلب په ټیم کې شامل کړي. هغه یو ډېر تکړه ماشوم و چې په نږدې راتلونکي کې به د کرکټ په نړۍ کې یوه نښه پرېږدي. داسې لوبغاړی چې هغه د سچن ټنډولکر ریکارډ ماتولو وړتیا لرله. په پیل کې هغه له ډېرو خنډونو سره مخ شو. هغه کرکټر چې په ټوله نړۍ کې ورته درناوی کیږي، هغه څو کاله د هند د لوبډلې کپتاني هم کوله. څوک چې نن په میلیاردونو روپو لوبې کوي، څوک چې په ټولنیزو رسنیو کې د یو پوسټ لپاره میلیونونه روپۍ اخلي. د هغه شتمنۍ نږدې 150 کروړه روپۍ ده. پاکستاني کرنسي کې دا 150 کروړه روپۍ ده. خلک ورته له همدې امله کینګ کوهلي هم ورته وایي. ویرات کوهلي د میدان دننه او بهر یو ستوری دی. دا اوس مهال په هند کې تر ټولو لوی برانډ دی. نوموړی دومره لوی برانډ دی چې حتی د شاهرخ خان او اکشي کمار څخه هم مخکې وتلی دی. د کوهلي ډېری ځانګړتیاوې هغه کینګ کوهلي جوړوي. هغه د توپخانې عالي او نادر مهارتونه لري. حتی په سختیو سیالیو کې او تر سخت فشار لاندې د کوهلي له بیټ نه د رنزونو سلسله هیڅکله نه درېږي. هغه د خپل فټنس سره خلک متاثر کړل. میلیونونه خلک د هغه د فټنس لیدو وروسته جیم ته لاړل. د کوهلي هر ګام په رسنیو کې، په خبرونو کې، په سرټوکیو کې وي. ویرات کوهلي چې اوبه څښي، خواړه خوري، د اوسېدو ځای چې کومې نوې جامې یې اغوستې وي، موټر چلوي یا دا ټول د ویرات کوهلي مینوالو ته په زړه پورې مواد برابروي. نه یوازې په کرکټ کې د رنزونو غر لري، بلکې د شتمنۍ په لحاظ د پیسو غرونه هم لري. د ویرات کوهلي شتمنۍ مخ لوړېدو ده. هغه د نړۍ یو له مالداره کرکټرانو څخه دی. د کوهلي خالصه شتمني شاوخوا 150 کروړه روپۍ یا 126 میلیونه ډالره ده. هغه په ټولنیزو رسنیو کې تر ټولو زیات تعقیب شوی کرکټر دی. هغه په انسټاګرام کې 253 میلیونه فالوورز لري او په ټویټر کې 56 میلیونه فالوور لري. د دې 2 اکاونټونو له لارې دی په میلیونونو روپۍ ګټي. د اټکل له مخې دی په انسټاګرام کې د یو پوسټ لپاره له 8 څخه تر 9 کروړه روپۍ اخلي. که څوک د ټویټر له لارې دوی نوښت کول وغواړي، نو دی د دې لپاره 2.5 کروړه روپۍ اخلي. یوه خبره درته روښانه کړم، زه د دې ټولې شتمنۍ په اړه په هندي اسعارو کې خبرې کوم. پاکستاني کرنسي کې دا تقریبا 3 برابره ده. ویرات کوهلي د هند کرکټ بورډ A+ قرارداد کې دی. د ټیسټ لوبې لپاره 15 لکه روپۍ، د ون ډې لپاره 6 لکه روپۍ او د T20 لوبې لپاره په هره لوبه کې 3 لکه روپۍ فیس اخلي. د شاوخوا 26 برانډونو سره کار کوي. د یو اعلان شوټینګ لپاره له 9.5 کروړه څخه تر 10 کروړه روپۍ اخلي. کوهلي نه یوازې کرکټر دی، بلکې یو لوی سوداګر هم دی. کوهلي د ډیرینګ بار په نوم رستورانت هم لري. ویرات کوهلي خپل برانډ هم لري چې د 185 ویرات کوهلي په نوم یادېږي. د ځوانانو د جامو برانډ او د ماشومانو لایف سټایل په نوم برانډ هم د کوهلي ملکیت دی. دلته هم کوهلي د کرکټ سربیره هره میاشت په میلیونونو روپۍ عاید لري. هغه نه یوازې د نورو لوبو سره علاقه لري، د FC ګووال په نوم د فوټبال کلب هم د ویرات کوهلي ملکیت دی. هغه د UA رویل په نوم د ټینس کلب هم لري. کله چې د کوهلي عاید دومره لوړ وي، د هغه د ژوند طرز هم خورا لوړ دی. نوموړی د نړۍ په کچه ګران بیه 2 کورونه هم لري. یو کور په ممبئی ښار کې لري او دوهم کور په ګوروګرام کې لري چې شاوخوا 80 کروړه هندي روپۍ ارزښت لري. هغه د لوکس موټرو لوی ټولګه هم لري. هغه د خورا قیمتي ساعتونو سره هم مینه لري. ډېری وختونه دا مشهور کرکټر لیدل کیږي چې په ټولنیزو رسنیو کې د رخصتۍ عکسونه شریکوي. کوهلي نه یوازې کورنۍ بلکې ملګرو باندې هم زړه پورې مصرف کوي. د هغه د ټیم ملګری راهول څه موده وړاندې د اداکار سنیل سټیل لور سره واده وکړ. ویرات کوهلي KL راهول ته د واده د ډالۍ توګه د یو BMW موټر ډالۍ کړ. د دغه موټر قیمت شاوخوا 2 کروړه 7 لکه هندي روپۍ ده. لکه څنګه چې ما د ویډیو پیل تاسو ته وویل چې دا ټولې بریاوې ویرات کوهلي ته په یو پلیټ کې نه دي سپارل شوي. هغه د دې لپاره سخت محنت او کار کړی. هغه ناکامۍ ته اجازه نه ورکوي چې په لاره کې ودرېږي. هغه د ستړیا له امله تسلیم نه شو. د سخت کار او زیار په وسیله هغه دغه مقام ترلاسه کړ چې نړۍ یې نن د ویرات کوهلي په نوم پیژني.